ته به په دې باندې خفه کېږې چې هم افغانستان ته زه د پښتنو د غم د درد دپاره ځمه سل ځله پې خفه شه سل ځله پې خفه شه او سل ځله پې خفه شه ولاړه چې د پښتانه سره په بامبۍ کې زیاتی کېږي چې هلته به ورځمه دا صفا وایمه چې اوس به مې مجبوري وي که دا مجبوري مې پوره شوله په قسم په خدای چې په زرونه کاله د غلام نه وساتمه نن راشه نن د وخت دی کنې په ولا د دغه پنجپي سره به دې تړم او سیند ته به دې اچومه د پښتنو خبرې د تفصیل سره نه دي تړلې هم وژلی دی هم وژلو به هم یې پښتون بې کوره کړی دی هم بې کوره کوو به هم پښتون یې بې عزته کړی دی بې عزته کوو به هم د پښتنو کورونه مارکیټونه ړنګ کړي دي خرڅ کړي دي هم دی به د مارکیټونو کورونه به ړنګوو دهلي ته به یې لږو د پښتنو عزت یې وچړی په ولا دا ټول پښتنو په زړه کې درته پاتې دی په ولا که رانه پاتې شي وایي چې کمال ډېر کوږ او اوږ لاړ شي خو غار ته سیخ ننوځي موږ او ډېرې خبرې به وکړي په اخره خبره دا یې هم پوه دی او موږ هم پوه یو چې کوم ځای ته به ځو وزیرستان کې دوه ډېر لوی اپریشنونه وکړل یو رای نجات و یو ضرب عذب و دا په دې سټیج باندې دې فوج ته زه چیلنج ورکومه چې ته صرف خالي په دې کې 15 دهشتګرد راوښیه چې تا مړه کړي وي د 15 نه د بې ګناه خلک مړه کړی دی